شپږم منزل په دعا پرېوللې هڅه. پر کلي ورننوتل. وبا ګډه وه. د ماشومانو لویه هدیره جوړه وه. مشرانو لږې او تندې پسې اخیستې وه. ویالې وچې وې. کلیوالو یو د بل غوښې خوړلې او زورورو د کمزوریو پر وینو خپله تنده ماتوله. چې اذان به وشو، کلیوال په ډلې ډلې ړنګ جومات ته ننوتل. اوږده اوږده لمونځونه به یې وکړل. ډېره شېبه به یې لاسونه لپه نیولې وه. له خدای څخه یې په ویالو او چینو کې اوبه، ښېرازي، سوله او یووالی غوښته. د وبا له شره یې د خلاصون دعاګانې کولې. لاروي به ورسره یې وپوښت: ولې د دوی دعاګانې نه قبلیږي؟ ببرسري د وچې ویالې بهیر وڅاره. تر غره پورې یې نظر وګانډه او ځواب یې ورکړ: دا ویاله تر دې غره هاخوا له یو بند څخه رابېله شوې ده. اوس بند نړېدلی دی او سربند خټو بند کړی دی. لوی خدای جل جلاله دې خلکو ته لاس او پښې بخلي چې ولاړ شي، سربند پاک کړي او بند ورغوي. په وچو ویالو کې به اوبه راشي، غنم به شنه او وبا به ورکه شي. خو لاروی قانع نه شو. ما د دعا د اجابت پوښتنه وکړه. لارښود وویل: همدا هڅه د دوی د دعا اجابت دی.